راځو سیرت ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ابتدا د اسلام کې د دین اسلام د ټول نه غټ دشمنو، ټول نه زیات دشمنی د دین اسلام سره چا کړې وه؟ حضرت عمر رضی الله تعالی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا غوښتې وه د هغه دپاره، خدایه دوه عمره دي، څو دوه عمره په مکه مکرمه کې، یو ابو جهل ته هغه م عمر و، او یو دا عمر بن الخطاب و ده ته به یې عمر وي، کې یو عمر مسلمان کې چې دین اسلام ته طاقت او قوت ملو شي، ځکه دا ډېر زورور کسانو. ابو جهل خو ډېر ضدي و، خو لاړو. حضرت عمر دپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه دعا غوښته، هغه مسلمان. یاد ساتئ یو خبره درته وکړم، یوی مرید، صحیح مرید، یوی مراد، څه مرید او مراد. دی غواړي د استاجي، دی وایي چې د استاجي دې زما شي، دی مرید دی او د استاجي وله مراد دی. د ده مراد څوک دی؟ دا دی مطلوب دی چې دا ماته میلو شي، دا مرید شو. دا مراد څوک چې یو څیز غواړي که نه هغه ته مرید وایي، اراده کوونکی مرید. او کوم څیز چې څوک غواړي د کوم څیز اراده یې چې کړي هغې ته مراد وایي. دا زما مراد دی چې دا پوره شي وایي. اورېدلي هم دي که نه؟ اوس خو کې دی صحابه کرام ټول مریدانو، څو مریدانو. څوک یې غوښته؟ نبي علیه السلام یې غوښته. صحابه کرام ټول څو مریدانو، او حضرت عمر مراد و. څو هغه چا غوښتی و؟ نبي علیه السلام غوښتی. خدای عمر مسلمان. دا فرق دی په صحابه کرامو کې او په حضرت عمر. صحابه کرام مریدانو، حضرت عمر هغه مراد و. نبي علیه السلام عمر غوښتو، او صحابه کرامو څوک غوښتل؟ نبي علیه السلام. نبی علیہ السلام فرمایل که زمانه پس سره ته پیغمبر وې، زمانه پس سره ته پیغمبر وې، نو څوک به وې؟ حضرت عمر به وې. لو کان بعدی نبی لکان عمر، ترمذی شریف کی روایت. زمانه پس سره ته پیغمبر وې، حضرت عمر به وې رضی الله تعالی عنہ. ډېر لوی صحابي، بهترین صحابي. تاسې وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زما په امت کې به د قیامت په ورځ د ټولو نه لومبی عملنامه په ښی لاس حضرت عمر ته میلاوي. چا ته ملاوي؟ حضرت عمر ته رضی الله تعالی. مقاتل ابن سلیمان رحمت الله علیه دا روایت نقل کړی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د قیامت په ورځ ودرېږي، د نبي علیه السلام خوا کې دی، خو به ابوبکر صدیق دی، خو به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. حساب کتاب وخت پوي که نه ډېر ساعت په تېر شي، الله جل شانو به حساب کتاب نه شروع کوي. الله نبي علیه السلام به په سجده باندې پرېوځي، الله جل شانو د هغې نه پس حساب کتاب شروع کوي. الله جل شانو به وایي چې ډومبی عملنامه چاله ورکوي؟ په ښی لاس حضرت عمر له ورکوي. نه هغه به وایي چې یاره ټول عمر مې په دنیا کې د ابوبکر صدیق نه چېرته نه وه ګټلې، اوس مې وګټله. ډومبی عملنامه په ښی لاس میلاو شي. عملنامه په ښی لاس میلاو شي، دی به جنت ته روان شي. ځه حساب کتاب د سره نشته، بس عملنامه واله په ښی لاس. دی به خوشحاله وي، په لاره به روان وي. الله به وایي لږ راواپس شه، تا په دې زړه کې څه وي چې ابوبکر صدیق نه مې وګټله؟ ابوبکر صدیق د عملنامې ضرورت نشته، ستا نه مخکې جنت ته بغیر عملنامې تللی دی، د هغه نه یې څوک ګټلی شي؟ څه ګپ دی؟ هغه نه څوک نشي ګټلی. هغه نه چا په دنیا کې چېرته نه ده ګټلې. ورځ داسې کار شی وکړه نه، حضرت عمر به ډېر کوشش کوي چې زه نه په دنیا کې وګټم. نبي علیه الصلوۃ والسلام ته شکایت وکړو، دوه قابلان چې په کلاس کې که نه یو بل سره داسې سیالي پاري یو څیز کې، او ډېر خواهش شي چې د مقام او مرتبه ماته میلو شي. او خصوصا زموږ په ځای کې خو داسې ډېر کېږي ځکه درې پوزیشن وي، نو هغه ړومبی پوزیشن دی هم غواړي، دا دویم پوزیشن والا، دا دریم پوزیشن والا هم غواړي. داسې کېږي که نه؟ داسې ډېر زبردست مقابلې. د حضرت عمر رضی الله تعالی مقابله وه د چا سره؟ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی. صحابه ډېر مخلصان وګوره، یو بل سره حسد نه کوو زموږ په شان، سوځېده نه، جیلسي پکې نه وه په صحابه کرامو کې چې یاره ده نه دی الله دا مرتبه والي او مال دې راکړي. نه دا نه، خو صرف دا غوښته چې دله کومه مرتبه الله ورکړي چې دا مال هم راکړي. یوه ورځ په ابوبکر صدیق صاحب باندې شکایت وکړو، یا رسول الله وایي په دې ابوبکر صدیق کې ډېر تکبر دی که نه؟ وایي ولې؟ وایي یا رسول الله وایي دی چې مال مخې له راشي وایي په ما باندې سلام نه کوي. نبي علیه السلام وفرمایل که نه البادي بالسلام بریء من الکبر. کوم سړی چې ابتدا د سلام کوي ده کې به تکبر نه وي. کوم سړی چې د سلام ابتدا کوي ده کې به تکبر نه وي. یا رسول الله دی په ما باندې ابتدا د سلام نه کوي ده کې تکبر دی. نبي علیه السلام ابوبکر صدیق راوغوښته ته راشي، یاره دا سړی څه وایي؟ وایي دی وایي چې دی په ما باندې لومبی سلام نه اچوي. وایي دا حدیث خو ټیک دی یا رسول الله، دا خو موږ ټولو اورېدلی دی چې لومبی سلام هغه څوک نه کوي په ده کې تکبر وي. کوم سړی چې لومبی سلام کوي تکبر نه پاک وي. یا رسول الله ما یو بل حدیث هم اورېدلی
هغه حدیث تا دی یا رسول الله چې تاسو نه مې اورېدلي کم سړی چې ړومبی په چا سلام وکړي وکې ده کم سړی چې ړومبی په چا سلام وکړي الله جل شانو په جنت کې دغه سلام د وجې نه ده ابتدا چې د سلام کړي په جنت کې د لپاره بهترین محل جوړوي وایي زه دا نه غواړم چې هغه زما شي زه یم چې هغه د حضرت عمر شي وایي زه عمره بیا د بیله پوزیشن چا ویوړو بیا ابوبکر صدیق ویوړو وایي زه دا نه غواړم یا رسول الله چې دغه جنت دا محل د زما شي زه یم چې دا د حضرت عمر شي داسې ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه په خپل ځان تکلیف تېرې صحابه کرام خو بل توجه ورکړي دا صحابه کرام صفت یو ځای کې دغه شی وکړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه بادشاه شو که نه بادشاه شو حضرت عمر صاحب وی چې د مصروفیات به اوس سیوا شي ځکه د بادشاه مصروفیات خو سړي ته څونه غټه عهده میلاویږي مصروفیت یې سیوا شي نو دی چې اوس کم د ده کومه درجه ده هغه به زما نه راښکته کېږي ولې ده چې به د مخلوق کم خدمت کو هغه خو د نه پاتې شو اوس ځکه بادشاه شو خو خیر دی یو ځای لیدلی و هلته لاړو د مکې مکرمې نه د مدینې منورې نه بار په یو شړه کې یو بوډۍ اوسېده او هغه بوډۍ د هغې خدمت په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کو د بادشاهت نه مخکې نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې یاره د ابوبکر صدیق صاحب نه اوس دا پاتې شو د دې بوډۍ خدمت به زه کوم نو سهار وختي تللی دی د بوډۍ خواله او ته یې ترور وایي هغه منګی دی راکړه وایي زه به دله جارو کوم منګی دی را چې اوبه دله هغه راوړم که نه خدمت یې وله کوم هغه ته یې بچي وایي خفه کېږم ستا نه مخکې یو ځوان راغلی وایي هغه دا کار کړی دی څوک راغلی ابوبکر صدیق صاحب خپل بادشاهت کې هلته ناست دی هغه به چېرته بادشاه دی اوس پروټوکول کې وي په سبا بیا د هغې نه لږ د وخته راغی او بوډۍ ورته بیا وي یاره ستا نه مخکې یو سړی راغلی په درېیم ځل په تیاره کې راغی سړی ناست دی ورته دا څوک دی چې سړی راغی مخ نه څادر تاو کړی دی او زه یم جارو کو چې اوبې را ډکولې چې هغه واپس کېدو څنګه سړي باندې ورمنډه راټینګ یې کړو چې ویې کته څادر دې لر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د بادشاهت باوجود داسې خلک چې هغه په بانډو کې او په ساراګانو کې وو هغه ته نه و خلاص اتلو به د هغې خدمت پرې کړو دا داسې نه ده چې یاره خلک چونکې کم و د هغې د وجې ښه په قلاره کار کولی شو خلک د عمر رضی الله ورځ ته ورځه خلک ډېرېده پوهېږې زه ته به وایې چې 2 لکه کسانو په هغه زمانه کې د هغې خدمت اسانو دوی چېرته 2 لکو کسانو خدمت کړی دا کم چې بره ناست دي ما ته دې وښیي د الله جل شانو د رضا دپاره دي ما ته وښیي چې 2 کسانو خدمت یې چېرته کړی دی داسې شوي دي چېرته یو بادشاه هم لیدلی چې هغه راغلی دی او یو غریب کور ته ناست دی او په هغې کې هغه نغري کې پوکي وایي چې یاره ده دا اور بلومه د بچو له خوراک تیارومه داسې چېرته چا کړي دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې څه چلو شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بار ګرځي یو کور دی که نه هغې کې ماشومان زنانه کېنولي دي او ماشومان جاړي هغې یې په کټوۍ کې څه باندې کړي کاڼي باندې کړي چې یاره دې د خوراک خو نشته او دا کاڼي به تاوم را تاومه دې د وجې به دا ماشومان ستړي به شي اوده به شي چې یاره تیارېږي روټۍ نو بس دوی به ورته خوب کړي خوب به یې کړي چې خوب یې وکړو بیا راپاسېده بیا به ته خپل خوراک کېري ځکه خوراک خو نشته خو دا کاڼي به تاومه بس دا یو بهانه ده ماشومان به پې اوده کړم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د هغه په سترګو کې غټې غټې اوښکې رالي او لاړو خپل غلام سره دی بادشاه دی ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی او بورې په شا باندې کېښوده د وړو او د هر څه دا ټول چې څونه اشیا خوردنوش دي که نه پیکیجو دی په شا باندې کېښوده را روان خپل خادم او غلام ته بادشاه سلامت دا مال راکړه زه یې په شا کړم هغه ته بیا به د قیامت په ورځ زما بوج په شا کې قیامت په ورځ بیا بوج په شا کولی شي چې هلته نه شي که نه وایي دلته ما ته یې پرېږده وایي دا زما بوج دی او زه به یې وړم د خپل ځان سره داسې خدمت بیا راغی خادم یې حضرت عمر ما لیدو چې په خپله یې وله روټۍ تیاروله او لوګی به یې کو پوکې به یې و داسې په هغه اور کې نغري هغه ټولې ایرې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ږیره مبارک کې پرېوتې وایي داسې په خپله کول وایي ما ورته دا ته څه کې بادشاه سلامت امیر المؤمنین دا څه کې زنانه ورته دا به زه پاخه کړمه تا خو هر څه راوړه هغه ورته نه ماشومان مې په ژړا لیدلي دي څو پورې مې په خندا نه لیدلي نه واپس کېږم دا به یې نه په خندا باندې هغې نه پس په واپس دا بادشاهي هسې خبره مې دا کوله چې مقابله وه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی سره یو بله بوډۍ وه که نه د هغې خدمت له تللی حضرت عمر ابوبکر صدیق صاحب چې وفات شو چا ورته چې هلته یو بوډۍ ده او په سترګو معذوره ده او هغې له لاړ شه خدمت وله اوس کوه او حضرت ابوبکر صدیق صاحب هغې له به کجورې وړې ته هم وله کجورې وړه عمر رضی الله تعالی لاړو او کجورې وله ویې وړې
او کجوري ولا ورکړې ترور وې دا واله خو ځان یې پې غلی کړی چې لکه دا ما ونه پېژني چې دا ابوبکر صدیق سي دی که بل څوک هغه ته یې بچي ابوبکر صدیق څه شو هغه په سترګو باندې نابینه وه ابوبکر صدیق څه شو هغې ورته تا څنګه وپېژندم چې ابوبکر صدیق نه یم هغې تا ابوبکر صدیق کې یو فرق دی فرق دا دی ابوبکر صدیق چې به کله کجوره ماله راکوله هډوکې به یې تې لرکه او تا سره دا هډوکي راکړه په دې معلوم کړه چې دا حضرت ابوبکر صدیق صاحب نه دا څوک بل څوک دی که نه داسې لوی صحابه کرام چې یو بل سره په دې څیز کې سیالي کوله دغه وجه حضرت عمر نه داسې انسان جوړ شو الله جل شانو ته داسې انسان جوړ کړو که نه چې یو زمیندار ناست دی زمیندار او هغه ګډې ویزې دي ورسره شپنکی دی او یو شرمخ راغی که نه شرمخ ازمری یو ګډه یې وله ماته کړه هغه ایسته په ژړا شو هغه ورته وی چا ورته ولې جاړي یوه ګډه ده خو بس څه چلو شو نو یوه ګډه ده نو دومره غټ کنډک دی یوه ګډه پکې شرمخ چرته ماته کړه چرته یې ماته کړه او ته په هغې باندې خفه یي هغه ته په دې نه یم خفه چې زما ګډه هغه یو ازمري ماته کړه په دې خفه یم چې حضرت عمر وفات شو وی ولې تا ته څنګه پته ولګېده وایي دا ازمری به روزانه دې سره ګرځېدو خو د حضرت عمر د عدل نه دومره سخت یېرېدو دا ازمری چې په دې حمله نه شوه کولی اوس چې دا حمله وکړه دا زړور شوی پته لګي حضرت عمر صاحب وفات شوی دی ازمري به ته یېرېده ځناور به ته یېرېده داسې الله جل شانو داسې انسان د هغه چې کوم روب و هغې د ځناورو په زړونو کې مچولو صحیح ده نور به حضرت عمر صاحب بحث سبا وکړو څنګه خبره تاسو دا خبره کړې وه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام جلیل القدر صحابه کرام جنت ته به ټول صحابه ځي جنت ته به ټول صحابه ځي د چا سره دا وعده نه ده شوې چې تا به زه جنت ته لیږم صرف اصحاب محمد د نبي علیه الصلاۃ والسلام صحابه هغې ته الله فرمایي چې وکلا وعد الله الحسنه سورې حدید کې الله جل شانو فرمایي دې ټولو سره زما د جنت وعده ده صحابه کرامو ټولو سره مونږ خو وایو عشره مبشره څو دي 10 کسان دي اچھا جنت زیری ورته الله ورکړو او بعض یو عالم کتاب لیکلی هغه وایي چې عشره مبشره اویا صحابه دي څو دي اویا صحابه او زه وایم چې نه ټول صحابه کرام هغه مو جنت دي الله ورته جنت زیری ورکړی قرآن مجید وایي وکلا وعد الله الحسنه ټولو سره د جنت وعده ده ټولو صحابه کرامو سره نو داسې بل هېڅوک نشي ویلی چې ما سره الله د جنت وعده کړې ده صحابه کرام داسې خلک وو چې هغه د هغې دپاره دا پیکیج چې وکلنا وعد الله الحسنه ټولو سره د جنت وعده ده او صحابه کرام ټیک خلک نه دي افاق وایي زموږ استاد وایي چې صحابه کرام ټیک خلک نه دي صحیح ده چې الله جل شانو فرمایي ټولو سره زما د جنت وعده ده ټیک خلک دي ټیک خلک نه دي صحیح ده داسې خلک دي ښه نه بهترین خلک یې چېرته نه ولیدلی ښه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه یا خو ډېر زیات د هغه چې کوم حکمراني وه د هغه چې کوم حکومت و نو هغه ډېر زیات بهترین و دا څومره چې د نهر سیسټم دی د ایریګیشن سیسټم دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې دا مسلمانانو ته راغلی و ښه دا سیسټم هغې مقرر کړي د ایریګیشن دا سیسټم او د باغونو دا سیسټم او د یو خاص ترتیب او څومره ملکي سطح باندې چې د هر یو څیز ترتیب دی دا چا مقرر کړو حضرت عمر رضی الله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافت سیوه و که نه داسې پرون ما ویلو د هغه ډېر وخت ته وجې نه هغه ته موقع ډېره میلاو شوې وه هغه خدمت کو واقعي داسې خدمت یې کو چې حیران به شي نهر سیسټم شو ایریګیشن وغیره دا سیسټم یې د باغونو سیسټم شو ایګریکلچر دغه شان چې فوجي سیسټم دی د فوج وغیره او د دې د لباس مسلمانانو ته د فوج لومبی لباس چا ورکړو حضرت عمر رضی الله تعالی ورکړو دا ونه وایي چې فوج چې کوم دی پینټ شرټ اچې دا پینټ شرټ استعمالول د فوج دپاره څنګه دي نه دا خو د دین اسلام دې ته ورچولی دي حضرت عمر رضی الله تعالی په دور کې فوجیانو ته حضرت عمر رضی الله تعالی کپړې ور واغوستې چې ستاسو به ځان له لباس یونیفارم به یې څه به یونیفارم بل دا چې ټولو نه زیات فتوحات ته حضرت عمر رضی الله تعالی په دور کې ایران په هغه زمانه کې سوپر پاور وسوګه ایران دې ته فارس وي څه فارس دا ځای چې به کم خلک وایي ته بیا فارسي وي سلمان الفارسي او پلان کې الفارسي دا د هغه ځای د فارسو دا د ایرانو ایرانیان ایرانیان په هغه زمانه کې آتش پرستو د اور عبادت پې کو او دا سوپر پاور و
دې د مقابلې هېڅوک نه او دوی له چا شکست ورکړو؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه له شکست ورکړو. روم یو ډېر سپر پاور بهترین رومنس چې کوم که نه هغې له چا شکست ورکړی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. یونان چې ګریک هغې له حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شکست ورکړو. ټول نه زیات فتوحات هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې شو او داسې فتح به یې وه که نه چې دنیا به یې حیرانوله. داسې فتح کله چې ایران فتح کړو که نه ایران حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایران ته تلو خپل خادم ورسره و نو په لاره باندې تله نه د هغې سره یو سورلي وه یو اوښ ورسره اوښ سورلي ورسره صرف یو نه ایران ته تلو حضرت عمر رضی الله ګوره بادشاه دی څه دی بادشاه دونه غټ حکومت دی دونه غټ حکومت 22 लाख مربع میل اور پاکستان سو ہے 6 लाख تھے 7 लाख تھے 22 लाख تک ہو رہا 7 लाख تک ہو رہا دونه د پاکستان چې دی یو په سلور غټ حکومت و او حضرت عمر زی ایران فتح کړی دی صحابه کرام حضرت عمر رضی الله تعالی روان دی خادم ورته وایي چې سورلی خو یوه د سبق کوو بس هغه ورته وایي سزې پورې به اولستا نمبري ته به ورخېږي سورلی ته ما به دا سورلی دا کم دغه دی مهار دی که نه د اوښ ته کم مونږ چې ورته واګې وایو مهار ورته وایي که نه مهار نو د اوښ ته کم مهار دی دا به ما نیولی ته به پرې ناستې بیا چې دونه فاصله کې لاړ شو بیا به زه کښېنم پې تا به مهار نیولی داسې به زو 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 چې داسې رسېده ایران ته راورسېده د ایران په ګیټ باندې چې کله ننوته خلکو ته خبر راغی چې حضرت عمر را روان دی نو هغوی چېرته به غټ پروټوکول کې به را روان یو او زموږ د وزیر اعظم صاحب په شانتې 10 ګاډي به دې مخکې او 10 به دې وروستې او ګیر چاپېره به فوج روان یو او داسې په ټاټ باټ کې به یو داسې قیمتي لباس پې اغوستی یو داسې بیا پټکۍ او سره زر او سپین زر به بنګړي به یې اغوستي او هارونه به یې اغوستي د ملغلرو او د موتیانو داسې یو سړی به حضرت عمر رضی الله تعالی چې ګیټ ته رانږدې شو نو د هغه نمبر هغه په اوښ باندې کېناستو ختم شو خادم ته یې ورخېږه وایي نه جي اوس خو کم از کم دروازه رانږدې شوه ایران ته ننوځو بس ته کښېنه نه هغه ته نمبر ستا دی نه زه څنګه کښېنم په خپله راکوشو مهار یې ونیو او بر خادم ناست دی او د ایران په ګیټ باندې ورننوتو نو خلک د هغه اوښ خواله راغلی چې د اوښ باندې کم بره ناست دی که نه دا جوړ امیر المؤمنین دی خو ډېر حیران شي دونه ساده سړی دی هغه ته زه امیر المؤمنین یم دا مخکې چې مهار نیولی دی د اوښ ته دغه امیر المؤمنین دی چې هغې وکته د هغه په کپړو کې پیوندونه لګېدلي وو کپړې شلېدلې وي هغې ګنډلې وي حضرت عمر رضی الله تعالی داسې و خلک حیران شو د کم قوم بادشاه چې داسې هغه قوم به ترقي نه کوي یاد ساتئ ځان سره د کم قوم بادشاه چې څومره مالداري که نه هغه قوم به هغومره غریب وي دا د یو بل انورس دی انورس چې بادشاه څومره مالداري قوم به غریب وي چې مالدار څومره دغه چې کوم دی بادشاه هغه څومره غریبي قوم به مالداري اوس خپلو بادشاهانو ته ګورئ دا مونږ غریبانان کړي ني هغې پورې مونږ نه مالداري ګورئ یاد ساتئ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه 2 روپۍ تنخواه وسو 2 روپۍ د کپړې کاروبار یې کوو چې کله بادشاه شو نو اوس چې کله بادشاه شو بیا هم کپړې په غاړه راغستې دي کپړې خرڅوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته دا څه کوي ته خو بادشاه یې کپړې سره خرڅوي نو ولې زه به ځان له رزق نه پیدا کوم حضرت ابوبکر صدیق صاحب څه وایي ځان له رزق نه پیدا کوم ټول صحابه کرام یې را جمع کړه مشورې وکړه چې د بیت المال نه به تنخواه مقرر کړو د حضرت ابوبکر صدیق دپاره رضی الله عنه نو 2 روپۍ تنخواه یې وله مقرر کړه څو 2 روپۍ بیا تنخواه په داسې حالت کې مقرر شوه که نه چې دونه تنخواه راله مقرر کړې ابوبکر صدیق صاحبې څونه چې زمونږ په خوا او شا کې د یو دیاړیمار مزدوري ده نو څونه چې د یو دیاړیمار مزدوري وه هغومره تنخواه د چا وه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا یې ورځ تنخواه سیوا شوه 3 روپۍ شوه څو 3 روپۍ هغه 3 درهمه تنخواه شوه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په 3 درهمه څه کېږي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل کور والا وي چې یاره داسې کار دی چې یاره زمونږ ښه شانتې خوږو ته زړه شوی دی حلوا وغیره ته او مونږ ډېره موده شوې ده چې ته خواږه هم نه دي څکلي او ته ښه بادشاه یې داسې کار وکړه په مونږ باندې سلکشن څه وخوره هغه ورته دغه 3 روپۍ دي په دغې ګزاره کوئ بس نور څه نشته په دغې ګزاره کوئ وایي ته د بیت المال نه وایي مخکې تنخواه راواله په ایډوانس کې نو په هغې کې به مونږ څه خواږه څه وخورو
ابوبکر صدیق صاحب ورته وایي زه به په ایډوانس کې تنخواه راولم دا خبره خو ډېره مزیداره مشوره ده وایي دا لیکل به ما سره څوک کوي چې د بلې میاشتې پورې به زه ژوندی یم که ژوندی به نه یم زه به ژوندی پاتې شم که ژوندی به پاتې نه شم دا ذمهواري خو نشته نو زه د ایډوانس تنخواه څنګه والم نه شم اخیستی نو بیا یې کور والا داسې کار وکړو که نه چې په درهمونو کې به یې لږه لږه حصه جدا کوله درهمونه لږ هغې نه څه پیسې جمع کړې نیم درهم به جدا کوو خیال مو دی یا 1 درهم به جدا کوو او هغه پیسې جمع کړې او په هغې حلوا پخه کړه حلوا یې پخه کړه ابوبکر صدیق صاحب راغی داسې دي دا خو مونږ خواږه پخ کړي پیسې چېرته وي کومه تنخواه چې تا اخېسته هغې نه هم دونه بچت کولې فرض که 1 درهم هم دی بچت کوو حضرت ابوبکر صدیق صاحب راغی او هلته چې کوم کمیټي و هغې ته یې وایي زما د تنخواه 1 درهم کمه کې زما په 2.5 درهمه ګزاره کېږي تنخواه مې کمه کې په 2.5 درهمه مې ګزاره کېږي ځکه دا 1 درهم خو پکې مستۍ ته ووتو خلکو پکې حلواګانې پخې کړي داسې عجیبه دا د صحابه کرامو سادګي او عجیبه ځکه خو هغه کامیاب و که نه قوم یې کامیاب و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه زمانه چې کله راغله نو هغه ته بالکل هر څیز هوار و ځکه چې فتنې فسادونه دونه نه و ابوبکر صدیق صاحب په زمانه کې ډېر زیات و هلته ډېر مشکلات و ځکه نبي علیه السلام وفات شو نو خلک ځینې مرتد شو وایي مونږ نه منو دین اسلام ځکه نبي علیه السلام د وجې هغې ایمان راوړی او چا د زکات نه انکار وکړو چا د مانځه نه انکار وکړو وایي نه یې منو ابوبکر صدیق صاحب جهادونه وکړه ابوبکر صدیق صاحب وایي که ما نه چا د اوښ یو مهار منع کوي زه به سره جهاد وکړم په زکات کې لکه زکات په راټولېدو په هغه زمانه کې عاملین د زکات په حکومت ته به زکات راټولېدو هغې به بیا په غریبانانو تقسیمو خلک انکار وکړي مونږ زکات نه منو وایي دا خو ټیکس دی وایي په مونږ باندې مونږ دا څیزونه نه منو خیر په ابوبکر صدیق صاحب په دور کې ډېر زیات مشکلات د عمر رضی الله تعالی په دور کې مشکلات کم وو هغه ته دونه مشکلات وو هغه فتوحات هم وکړه یو زبردسته حکمراني وکړه مسلمان باندې بیا الله جل شانو بل دا چې وقافا عند کتاب الله وقافا عند کتاب الله دا مطلب چې الله جل شانو د کتاب خبر به کله راله د قرآن په ځای به ودرېدو وایي زه صرف دا منم بس د الله کتاب دا وایي بس ډېرې واقعي دي خیر هغې طرف ته نه ځو خو بیا د دونه بادشاهت او د دونه لوی حکومت باوجود حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ډېر زیات تقوادار او ډېر زیات پرهیزګار او ډېر نیک او ډېر ایمانداره شخصیت داسې اخوا دخوانو چې بادشاه شو مو زما خو غواړي چې څه کوم هغه به زه کوم مونږ چې لږ مالدار شو که نه ښه چې زمونږ ډېر وس نه کېږي چې مونږ به څه کولی زمونږ څو ورځې مخکې واده لیدلي وو دغه ته دیر ته هلته زما یو شاګرد و او ډېر مالدار دي پلار ډېر غټ ټیکهدار دی که نه ډېر مالدار دی او غټ د هغه واده و داسې قسم خوراکونه و پکې که نه داسې قسم ته به ورته حیران شوی نو هغه هلک لګیا او په خپله یې خدمت کوو د واده هغه هلک نه دی پلار هم خدمت ته ولاړو بل ورور هغه هم خدمت ته ولاړو او په خپله هم خدمت ته ولاړو او که دا زمونږ په شان سړی وی په صوفه کې به ناست وی او خپه به په بله اړولی او دا چل به یې کولی دا چل ځان به یې دوړه نه مچ را باندې کینی نی چېرته خیال دی ځینې خلک دا ډېر زیات مالدار هم شي یا ډېر زیات په یو غټه عهده هم شي خو بیا هم پکې عاجزي هغه شان دي د صحابه کرام د نبي علیه السلام بهترین نمونه د عاجزۍ دا صحابه کرام همداسې بهترین خلک چېرته د دونه غټ بادشاهت باوجود د حضرت عمر نه چېرته مونځ نه دی قضا شوی مونږ خو زما مصروفیت و زما دوکان و او زما اګزام و او زما غم خادي و د هغې د وجې رانه مونځ لاړو حضرت عمر نه څوک نشي ثابتولی چېرته مونځ تللی دی په دومره 11 کاله بادشاهت کې او دونه غټه حکمرانی وه دا څوک نشي ثابتولی حضرت سلیمان علیه السلام څونه غټه بادشاهي وه دا څوک نشي ثابتولی چې هغه به مونځ پرېښودو یو پیره دې مونځ قضا شوی و د څه د وجې نه بار اسونه راغلي وو اسونه ډېر بهترین اسونه وو قرآن مجید کې واقع شته اسونه وو نو د هغه اسونو سر به یې کوله مازدیګر ټایم کې نو د هغه یو اس په دې مرۍ به یې لاس راښکوی ډېر زبردست اس دی بل چک کولې که نه اسونه خو په هغه وخت کې د په هغه زمانه کې داسې وو لکه نن سبا چې دا کم غټ ګاډي رینج روور وغیره دونه قیمتي څیز و په دې باندې لاسونه راښکل که نه چې ویې کته نور ایسته پناه شو نوره هغه پناه شو او مونځ ترې قضا شو نو توره یې راواخېسته او هغه ټول اسونه یې قتل کړه وایي دې د لاسه وایي ما نه د الله جل شانو عبادت ضایع شو ګډوډ شو دا ځینې خلک ډېر چوتې عهدې ته ورسېږي او خپله عاجزي او خپل عبادت او هغه څیزونه نه پرېږدي